پوره 100% آماده یو ورته دغه تېر درې وډیای سیریزونه چې شوي دي درې واړو کې مونږ برلاسي یو مونږ ګټلي دي نو دا خپله یو میسیج د ټولو خلکو ته ټولې دنیا ته چې مونږ اوس یو پیاوړې او قوي لوبډله یو مونږ هره لوبډله په دنیا کې که مونږ په هغه ورځ ښه لوب وکړو مونږ هره لوبډله ماتولی شو او مونږ ثابته هم کړه په تېر دوه نړیوال جامونو کې مونږ د شل اوریزه جام کې لوبډله سیمي فاینل ته ورسېده او 50 اوریزه کې د ډېر کم فرق و چې مونږ سیمي فاینل ته باید لار پیدا کړې وه خو قسمت کې نه وه نو په ورلډ کپ کې هم لوبډلې پرفارمنس او لوبې تاسې ولیدلې نو انشاءالله مونږ پوره آماده یو مخکې مې وویلې چې کوم ځای کې نیمګړتیا لیدل کېږي کوم ځای کې مونږ څه ناڅه 10% 15% مشکلات لرو هغه به انشاءالله نور هم ښه کوو از ا ټیم به مونږ یو یونټ کار کوو د خیره او تر اوسه چې چمپیونز ټرافي شروع کېږي باید مونږ 100% هغه کوم نیمګړتیاوې یا کوم مشکلات ټیم کې هغه باندې به کار کوو هغه به ختموو انشاءالله پوره آماده به اوسو یغه لاسته راوړنې وګورې د هغه خدمت وګورې چې د افغانستان کرکټ ته یې کړی فکر نه کوم چې بل لوبغاړی به ډېر په اساني دومره خدمت وکړي نو هغه شتون د مونږ لپاره ټولې لوبډلې لپاره د مورال لپاره د هر شي لپاره ضروري دی مونږ لپاره خو په اخره کې هر لوبغاړی ځي کرکټ پرېږدي هېڅوک هم د عمر تر اخره پورې په دې ټیم کې نه پاتې کېږي نو همدغه عمر د نبي اوس هم ماشاءالله ډېر فټ ده او عمر حساب سره وګورې د ده فټنس ډېر زیات ښه ده او ډېر کاري کوي محنت کوي نو هغه د ده تګ به بلکل مونږ به ټول خفه هم کړي او د لوبغاړي ټول لوبغاړي به البته خفه کړي او په ګراونډ کې هم د شتون د ما لپاره د نورو ځوان لوبغاړو لپاره چې کله پرېشر راځي یا کله داسې یو حالت راځي چې د ټیم مورال کمزوری شي یا ډاون شي یا نبي غوندې راشد غوندې رحمت غوندې دغسې سینیر هلکان چې درسره وي دوی بېرته کوشش کوي چې دا لوبډله بېرته راجوړه کړي او بېرته د لوبډلې مورال قوي کړي نو د هغو شتون د موږ لپاره ضروري ده ښه ده او چې بیا چمپیونز ټرافي نه بعد دا فیصله کوي دا د هغه خپل شخصي ژوند او شخصي فیصله ده البته موږ به یې ریسک کوو کرکټ خو داسې زده کړه نه ختمېږي چې څومره هره ورځ ته لوبه کوې هره ورځ څه نوي شیان به زده کوې نوې تجربې نو داسې نه چې څنګه اوس تاسو ته زموږ رزلټ ښکاري سپیشل زما نو هغه د نیمګړتیاوو د لاسه که د دې نه مخکې زما رزلټ وګورې هغه د زما د ښه والي د لاسه نو هماغه د څو ورځو فرق و او خیر انټرنیشنل کرکټ کې لږ تر څو ته عادت کېږي لږ ټایم نیسي نو زه خپل پوره کوشش کوم چې د دې خپلو سینیر پلیرانو نه څه تجربې واخلم چې دوی په داسې سټیج کې دوی کومه څه فیلینګ کوي یا څنګه کرکټ دوی کوم نو داسې ستا نیمګړتیاوې ماته مني نو زه به انشاءالله پوره کوشش کوم چې بل ځل راځم لوبډلې ته نو یو ښه مورال سره راسم او ښې لوبې وکړم یقین د پلیرانو سپورټ چې زه ونډې سکواډ ته هم رالم منیجمنټ سپورټ نو زموږ پلیران خو همیشه موږ سپورټ کوي که هغه موږ سره په دوی سره په لوبو کې یو او لکه که څه موږ ایمرجنسي حالو کې نو دوی ټولو موږ ته میسیجې کولې زموږ احوال یې اخیسته او تشویقولې نو هغه بریا هم اوسه پورې مې په یاد ده خو هغه بریا خو کرکټ دا داسې کومه هره ورځ نوې ورځ یې همغې ته به سوچ کوي نو هلته هم زما ټول سوچ دا و چې ملي لوبډلې ته هم ښې لوبې وکړم او ما خپل سر کوشش وکړ نو رزلټ خوا دیخوا به راځم کوشش ما همی است از کرکٹ بورد از بازیکنان که همین کرکٹ در هر جای و در هر ولایت در هر سمت افغانستان بره باید هم بره و ما همه به همه افغانستان بازی میکنیم و هدف ما یک سمت نیست نه یک طرف است نه یک زبان است ما کلی ما افغان هستیم کوشش ما همی است که خوشی به کل همه مردم خود بدیم همی تو همی بازی های ما را که جوانا میبینن کم سن میبینن
بسیار راضی، یک مثبت انرژی برشان میره، یک خوب نصیب برشان میره. از همین خاطر کرکٹ ما هم روز به روز رشد کرده میره. اگر می‌بینی 10 سال پیش که ما در کجا بودیم، مالی در کجا هستیم، از خاطر پرفورمنس تیم هم است که بسیار در کم وقت ما بسیار پیش رفته و همین تو که همین پرفورمنس تیم میکنه، همین تو زیاد جوانا متاثر میشه از این و کوشش میکنه که به کرکٹ بیایه. یا اگر ببینی حالی ما بسیار زیاد با تعداد بسیار زیاد جوانا داریم که راجستر هستن در کرکٹ بورد با صدها هزار نفر و با کلاب بازی میکنه، میخواه که به تیم ملی بیایه. دیگه همین یک خوب مسیج است با کلی هم به همه هموطنان. واقعا لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه، زموږ لوبډله کې ډېر پلیران دي، دنیا سټاران دي موږ سره. نو دوی سره کله په لوبډله کې یا دوی سره یوې لوبې کوي، نو واقعا د ځوان پلیر لپاره غټه خبره چې دغسې یو لوبډلې ته راځي په دومره ښو پلیرانو کې. نو کانفیډنس هم وي، په ځان باور هم وي. او پلیران هم ډېر زیات سپورټ کوي، لکه مخکې ما یادونه وکړه. او موږ ته خپل هغه کومې تجربې چې دوی لري په انټرنیشنل کرکټ کې هغه موږ سره شریکوي هر وخت. نو موږ هم کوشش کوو چې د دوی سره یو ځای ښې لوبې وکړو آینده کې او افغانستان ته نور ویاړونه بالکل په دسمبر میاشت کې موږ زمبابوې سره یو بشپړ سیریز لرو چې د هغې لپاره به اول دلته په افغانستان کې آمادګي نیول کېږي. بیا به لوبډله هلته هم تقریبا 2 اونۍ وړاندې سفر کوي تر څو هلته هم خپل کنډیشنینګ کیمپ وکړي، هلته هم چمتووالی ونیسي. نو په هغې سیریز کې هم 3 شلوریزه 3 ورځنۍ او 2 ټسټ دي چې هغه به هم ترسره کېږي چې په ټوله کې زموږ لوبډله چمپیونز ټرافي لپاره یو ښه آمادګي ولري.